باندې په کمنټ وکړ نو جلات خان لا ترې ته څنګه او موږ یو ډېر thank وایرل you ویډیو thank you جلات خان بار وایي ماله واده نو برقه مې اچولې به لاړم ورته ها نو ورسره کېناست لاس مې ورسره لګولو وایي ما ته لاس مه راوړه اخوا شه وایي شکیل خان وعلیکم السلام جلات خان لا تللی و که نه جلات خان خندا یې راخیسته کوي زه هغه خندا خوښوم ډېر بس د غریب واده نه کېږي نو ګورو رشته والا ګورو څوک ملا ها شته ډېرې دي لکه خو چې دا انټرسټ دي پکې ورته یو منټ کټ کوم زه دا تصویر یو منټ او چې وایي داسې کم از کم 1 لاک فالوور ایله ایله برابر شوي په دغه باندې په ټیک ټاک باندې نو ولې هغه کې د څه کمی دی ته م ورپسې خندا کې ښه ورځه مه ورپسې ویم دا هم درپسې خندا کوي صحیح درله ویم ښځه درله په سم په دغه نه ګوري ما ته ویل چې د سمایل ډېر بدرنګ دی ما خو ویل چې زه خو په دې سمایل باندې مینه یم زر کوه مینه والو دا دغه ورته پوره کړئ دا سپیډ چیلنج ورته لکه د مار په رنګ پوره کړئ زر لاس وخوځوه شابه یو ټول ولئ یو دوه نور درې نور ته زما سره واده ها شاید نو ما خو اوس جلات خان ته غاړه کېښوده که نه بس اوس بل دا دی وایي ما سره واده نه وي ما خو اوس ویلي دي هغه ته مې وینا کړې ده اوس خو واده د جلات خان شو او که نه اوس خو هغه سره خبره وشوله د علیشه د مور وینا مو ته وکړله شهاب آستی خان اسماء ګل سلام وعلیکم سلام څنګه یې خیر دی اسماء ګل چوک وعلیکم سلام زه به لم څنګه تاوان دې زه په سر اخلم د څه شي تاوان ډوب دی پته نه لګي اوس څنګه دی ښه دی یو منټ دی لکه دا یو میچ ماله وګټئ چې برابر شي سر کوئ لاس وخوځوئ بیخي ورک یې دا 100 کې چې پوره شول نږدې به اوس څه وکړي سعیده اوس پیدا نقصان به پکې که نه بس هسې وایي هسې خبرې دي څه په 100 کې او په 1 میلیون او هېڅ دغه یې نه پیدا نه کوي او بس فالوور دي بس دغه ته خوشحالي ده چې فالوور دي لکه د علیشه یو کیک کټ کولی شي چې داسې اوس ښه فرینډ دي وي کیدای شي هغه دله کیک راوړي او 100 کې پې لیکلی که نه او که نه ولې شته دلته ډېر دي ما ته په دې ټیک ټاک کې یوه بله کیسه شوې ده ما ته چا غوا منلې ده په ټیک ټاک کې بله ورځ به مې ویډیو وګورې غوا اخلي راته ډون وایي څه در سینډ کړم بس میچ وګټم ولا دا ډون ټیک ټاک دی که دا څوک دی که ډون خټک Amir Wajid good. Saber el precio a las 8 cierran. No te puedo decir el precio. No. O deja tu número y te llamo. Note 10S. Ajá. ¿Y tu número? Kashmana. Ismail Kashmana Pablo. Escribes. Yo a este WhatsApp me escribes. Yo mañana por la mañana te digo. Vale, ok. Pero no sabes más o menos cuánto, no tienes ni idea. Vale, sí. Gracias. De nada.
وای زرکه دا لاست میچ لري کې بیخي لاس وخوځوئ سعیده لیډو ته ښه ورکړئ چې بس په ښه لیډونه دې وګټم وصال وی مدام چاچا بلوچي تاسو کشمالي تاسو ټوک ټوک راوست رحمان افغان ولې وای سره چې څنګه مو چې میچ وکړي راسره نو ډون اوس په در دوه مزمرې راولېږه بیا به ته وایې چې دا ډېر دی او کنه اوس به وایي دقته شه پردیپ بنگش وعلیکم السلام وسیم الله ما وصال رحمان افغان ته ولې خفه څه چل شوی دکان کې یم خالد راغی شړه کوي شیشه سعید شاه مننه ډېره مننه وې بیوټي وصاله چاکلیواله دوه پیرې وګټله که نه مننه سعید شاه مننه سعید ولي بنگش مننه دا میچ جوړې ښکاري چې ګټو او کنه څلور کسان یو بل بنگش هله دوه کسان چې نور نشته زر کوئ تاسو په سپیډ چیلنج پوره کړه زر کوئ ټیک ټاک اور سپیډ چیلنج پوره کړه دی اووه میچه ګټلي طارق چې دا به ملک طارق ملک ویلکم سلام بنگش میچ وګټله وعلیکم سلام خالد زاده وعلیکم سلام ډون غیب نور شو صاحب شاه سلام وعلیکم سلام سلطان زیب پته نه لګي چې چېرته ورک و بیخي پته نه لګېدله نو فرام قطر بنگش صاحب تھینک یو स्क्रीन रिकॉर्ड वही खास हमारे कर लो यूए ब्यूटी ओ हो زر کوئ لاس وخوځوئ زمري واده ورته چا وکړله ها ګورئ بیا به ډېر ډېر شي بیا به را سر کولی هم نه شي کیسه به ورانه وي ښه وسیمه قربان سعید شاه لاس وخوځوه د ګلونو نه لږ تېر شه الک زړونو ته ورسه ساده پریدي سلام وعلیکم سلام ساده پریدي مدرار خان شیشه وټوي آخري میچ دی شیشه خو بیخي ټکوي نه دي چې دی والي طارق ملک ته ولې شیشه نه ټکي څه چل شوی وعلیکم السلام طارق ملک کیک به راوړئ که نه ماما جان سنګر ټول فرینډز له میسج وکوای زما 100k وای پوره شول کیکونه راړی وایا نو کیک به راوړي خو بیا راځي راپسې کان چې داسې چل وکړي چې دوکان کې پیسې ورکړي چې دې ترې راوړم بس ایډرس ولا ورکړي پارسل به کی بیا به ویل د علي شه مور خبره ویل ته زما ویل زمونږ کور ته لږ واضح خبره ویل که واضح ویل بیا په دې ځای کې ویل بیخي ځای نو کې څه کیسې کوئ دام نه بس هغې نه ښه دا ده چې وای ګفټ راولئ ډېره زه یم چې بس د دې کیک نه به تېر شو ړه به دې صبر کړو که ته ته زړه مو ته وشو لولو کې به یو وړوکې غونته خپله واخلو که څه وکړو اختر علي هاي سفیان الا شل سکنډ دی میچ لاړو زرګه لاس وخوځوئ مینهوالو بیخي خندا م راخستې ده میچ ګوتې نه د موبایل سکرین ته مې بوټ ویست الا
الی داسې خلک هم شته ښه چې اخیره کې یو ګزار کوي په یو شي باندې ښه 215 16 ام ام. صحیح ده ها اوکې ډېره نور لږ څه ووایه نو بس بیا نظمه لږ یو دوه درې خبرې دې مینهوالو ته وکړه داسې ښې ښې بس خبرې د دا دي چې فیوچر باره کې یو داسې عقل ورته ور وښیه ګورئ داسې کار دی که نه چې مونږ خو ها تڼۍ وشلو اووه کاله وشول د جلات خان له مو څه کیسه ونه کړه او بس په اخره کې چې دی هغه هم رضا دی او تاسو هم رضا شوئ دا خبره چې دی ختمه بس دغسې صحیح ده که نه نو نو بس دا حساب کتاب ولا برابر کړو چې د هغه هم کور سټ شي او ستاسو هم تر کومې به موږ دا مسافري کوو ستاسو څه خیال دی ورته بس ته بیا دلته راولو ځان پسې دلته به یې څه په کپنۍ کې ورکړو چې پسې کار مار به هم کوي ګاډۍ ماډۍ به چلوي بشه مننه نو بس چې دواړه خوشحاله یې ته ورسره لږ لاس مدد وکړه که نه داسې نه ده که نه ته به ورسره واده کې منډه وهي مارکیټ کې خو پته نشته سید ولی شاه ویل زه چې نور احساس وکړم ویل یوه کوټه به له ویل د ویډیوګانو له جوړم ویل یوه به له صرف ملاستې له جوړم زه به پکې ډېره غټه خرچه کوم تیار دغه له ښه مزېدار د جلات خان خپله هم هغه وایي زه به له لس تولې ډالۍ او ګاډۍ به له ومالم بس دا خو بیا ښه خرچه کوي صحیح ده بس بیا به ورته غاړه کېږدي وایي چې ښځه رانه بیا داسې هم نه چې زه به له هر څوک هم چې وتښتي رانه که نه وایي ما سره به نه ښه نه ستا داسې واده نه کوو داسې واده نه کوو چې ته د مینې محبت وخت دوبۍ ته به بیا ځان سره بولي که چېرته هنیمون له به چېرته او ځئ که نه باتینګڼو نه به ورته برته په خومه ښایسته هغه به ورته پرته وي دوبۍ ته به ځان سره راولم که نه دلته به کار روزګار کوي ښه ګاډۍ به ورته واخلو بس مزدوري به کوي یا به ورته بکاله وباسو بکاله کې به ناست وي وایي مزدوري وایي ډېر ټایم ښه ما کړي چې زه واده وکړم یو کال به وایي صرف ګرځو چغرو له هنیمون وغیره ته های دا خو ګرانه شوه کیسه ها نو په هنیمون له چېرته بوځي ته راته ووایه ته چې بس په کومه نقشه ګوته کېدي کوم ځای باندې هلته به دې بوځي ښه صحیح ده سوات ته مې دې بوځي او نور داسې اخوا دېخوا ځایونو ته لرې دې ما نه بوځي بس عمرې له مې دې بوځي زه تللی وم سخاکوټ ته د هغه خپل کور هم ډېر زبردست ځای کې دی مطلب غرونو کې ښه بس او کوټې شته که نه ما له به یوه کوټه صرف ویډیوګانو له جوړه یوه به راله داسې ملاستې له جوړه هلته تش پټي دي ټانټې دي وږي دي ګني دي وږي او ګاڼه ده بس هغه ځای له به دې ګرځوي او یوازې به هلته دومره خلک نه وي رش روشني صحیح ده بس ته وایې چې د ویډیوګانو کوټه دې دله نه جوړوي صرف یوه دې ملاستې له جوړه بس هغه ټولې کوټې دي که نه چې چېرته کې د زړه غواړي ویډیو جوړو خپل جانان سره ګرځه مزې کوئ صحیح هغسې هم راته دلته دې ټیک ټوک کې چا ویلي دي وایي غوا الله اخلمه غوا به هم ځان سره وړه بس غوا چیلۍ چرګان بس وخت به تېروه ټینشن به دې نه او شکر نو خو داسې نه چې روب داب را باندې کوي او جګړې کوي دا چل پکې نشته مطلب که تا ته چا داسې ما خبرې ته هم غوږ دي ګورې داسې نه وي چې بس صرف خپله کوي او وایي چې زما د مور به خیال ساتي او زما د وروڼو به زما خیال نه ساتي یاره هغه نر پښتون یم وایي زه ملک یم او وایي زما ښځه به وي یا به د دې کلي ملکه وي چې هغه وایي هغې به لا خبره کړې نه وي خولې نه به یې خبره وتې نه وي هغه شی به وله حاضر وي بس دا خدای صحیح ده بیا پکې شک نشته خو لکه چې وایي ما سره هم ښه ډېره مینه کوي داسې نه چې صرف وایي ما مال او دولت لپاره ما سره وایي نو هغې کې د مینې کم ځای ده دا خو دومره خوله ده وایي چې تش درته خاندي ته به ورته بس بس لرې نه به ورته خاندم زه نو ملک صاحب خو دی ملک صاحب غوا خو به راته جلات خان ساتي غوا خو به ته نه معلومه داسې په ښه ریټ کې غوا 400 کې ساتم غوا چې ښه ریټ کې داسې ګرانه نه وي
دلته یې راته بل څوک اخلي. هلته اوس هم غواګانې وي 400 کې. ولې خو دي 400 خو ولې هماغسې دانو سره بدله شوې خو نه ده. نو غوا راته دلته چا د علي شاه مور ته چا د ویزټ وینا کړې ویل چې لور به دې بهر ملک ته بوځم. هغې ته یې دا وینا کړې او موږ ته چا دا وینا کړې ده وایي چې غوا به درله اخلي که نه. نو اوس غوا به راله اخلي خو چې لږه په ریټ کې ښایي داسې خو نه ده چې زه اوس چې ما ته چا ویلي دي او بس زه اوس د 2 لکو د 3 لکو په غوا لاس کېږدم. زه یم چې په ریټ کې ښه وشي. نو داسې غوا واله چې بیګا مې د زمان چغرځی صاحب نه هم تپوس وکړو خو هغه ویلي چې ورګله ما ته هسې نه دي معلوم یو ګران هم دي هغه چې کومې یادې کړی ټولې ګران دي. نو اوچه غوا در باندې څوک خرڅه نه کېږي چې پی واله غوا دغه خو زه هم دغه خو ځکه ستا خواله زه رالم او تا سره ما دا خبره شیر کړله. یاره د دې به زه جلات خان نه تفصیل سره بیا تپوس وکړم خو دومره بله ورځ راته الله یو کال کې یو کس غوا راوښودله خو مې خوښې نه شوې هغه څه مرضۍ غونته وې سمه غوا په 200 سیر پی دي چې شپږ اته سیره پی د لګوي نو تشي پیسې دي پکې. نو خو دغه خو موږ هم وایي که نه موږ وایي جام کې به پی ورکوو بیا به هغې طرفې نه جام کې پیسې پرتي او صرف پی نه سوټي به بیلې تاپي هغه به بیل خرڅې سوټي به جلات خان تاپي که نه دا خو زه نه کوم که نه زه به ولله خیر روټۍ پخوم. نه هغه به درته ناست یا به درته ګوره نه منه خیر دی چې دومره ملک صاحب دی یوه نوکره به هم ونیسي. اوس وایي چې 5 لک پورې وایي چې 5 لک پورې درته اخلم. نو دا به غوایي که دا به څه شی دغه به ځناور جاز وایي دغه به امارات جاز وي چې دغه به غوا نه هلته ولې ښځه هغې په 2.5 لک په 3 لکې غوا اغوستې څه یې غټه وه چې جلات خان سره 10-15 غواګانې او میښې دي بس بیا به هغوی نه یوه واخلو که نه بس ما په نوم به شي صرف هغه خو تا له ټول هر څه درکوي که نه زمونږ چاچي وه که نه هغې به چپړې نه په خپو کولې او زوی یې له چپړې راوړې وي نو هغې ویل دا ویل ولې دې راله چپړې راوړې ورته ویل مور ویل ته څه پوهېږي ویل دا به ویل ستا په نوم باندې دې کور کې ویل دې ور مخې ته پرتي لکه زړه هم شو خو هغه بې چپړو ګرځي که نه زوی ته غوسه وه ویل چپړې دې راله ولې راوړې هغه ته ویل ته څه خبره ویل دا به ویل ستا په نوم باندې کور کې پرتي نو بس دا غواګانې به هماغسې خو زما په نوم به شي پکې یوه صرفه خو ډېر خلک اوس وایي چې بیماري شوه د غواګانو مې اخله او که نه پاکستان کې خو نن سبا وانلي بس اوس سوچ به پې کوو نو ځه خو هم ورځې پکې ډېرې ښودلي داسې نن پرون کې هم نه علي شاه زه به نه ورځمه صحیح ده زه صحیح ده اوکې مننه اوکې السلام علیکم وعلیکم